دغه راټولیدنه د خوست ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د هغو 121 تنو ځوانانو او قومي مشرانو ده چې د بشر حقونو او رسنیو څار ادارې له لوري ورته د اسلامي تعلیم تر سرلیک لاندې ترتیب شوی و پای ته ورسید. یاد 15 میاشتنی ورکشاپ چې د خوست ولایت په 6 ولسوالیو کې ځوانانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو ته د اسلامي او عصري علومو په رڼا کې د عامه پوهاوي، کورني تاوتریخوالي او سیمه ییزو لانجو په هوارولو په برخه کې برابر شوې وه، نن سه شنبه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې وروستۍ غونډه ترسره کړه. د مدني فعالانو لپاره خو د موږ اجنډا یا د ورکشاپ موضوعات دا و چې څنګه په خوست کې هغه ځنې کومې قومي شخړې یا هغه تاوتریخوالي چې هغه د ښځې په بدو کې ورکول دي او همداسې کومې ستونزې مشکلات چې ښځینه په صحت په برخه کې لري او په همدې شان مثلا هغه ستونزې چې په بدو کې ورکول وو، په ماشومتوب کې د نجونو ورکول وو، دغه موضوعات موږ د اسلامي علومو او د عصري علومو په رڼا کې دی تشریح کړل، واضح هم کړل او دغه د حل لارې هم ورته وویل چې دا څنګه دی مثلا دا شخړې یا دغه ستونزې دا مشکلات حل کولی شي. بلخوا د یاد ورکشاپ ګډونوال وایي چې په یاد ورکشاپ کې د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر څه زده کړي او د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو لپاره به یې له نورو خلکو سره شریکوي. د ورکشاپ نه موږ دغه لوسته راوړل چې څه ډول موږ منازعات حل کړي، څه ډول د ټولنې مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، څه ډول د دولت یا د نظام سره د ولس اړیکې ارتباط په عملي کې، څه ډول په کورنۍ کې شخړې او ستونزې مشکلات ته انعکاس ورکړي او چاته ورسوي او مرجع د حل لارې ته ولټوي او څنګه یې حل کړي. نو په دا ورکشاپ کې موږ ډېر څه زده کړل. دا ورکشاپ چې ډېر ګټور و د ځوانانو دپاره، ځکه دې کې داسې مسایل وو چې هغه شاید ځوانان په پوهېدلي وي خو کم اندازه 40% 50% او د دې ورکشاپ سره تقریبا ځوانانو 100% د بشري حقونو پېژندګلوي وکړه. په ټولنه کې هغه دودونه چې وو ټولنې ته مشکل جوړول، هغه ناخوالې چې وې نو د هغې د منځه وړلو په خاطر، د کلي او سیمې دغه لانجو د حل کولو په خاطر دغه موږ په خپلو کلیو بانډو کې شریک کړل او بروشرې مو توزیع کړې. په دې باره کې مو کلي کې غونډې ونیوې چې ډېرې مؤثرې تمام شوې انشاءالله. د بشر حقونو او رسنیو څار ادارې چې ټول هیواد کې فعالیت لري، دا ځل یې په خوست ولایت کې 15 میاشتنی ورکشاپ د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو، صبریو، ګوربزو، متون، شمال او تڼیو ولسوالۍ کې 121 کسانو ته ترسره شو.